أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. دا سورت مبارک سورت بقرہ شروع کی گی. دا الف لام میم بیان مخی وشو. دا الف لام میم تاسو تماوی حروف مقطعات دی دیو کم دیر سورتن پاول کی رازی. دا عام طور مکی سورتن کی رازی. خود دریو سورتن کی دا مدنی دی پدی کیوں دا راگلی. سورت بقرہ کی آل عمران کے و سورت رات کی دا دری سورتنا دا مدنی دی خپدی کی امدارا گلی دی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک الکتاب دغ کتاب دے لا ریب فیہ پدی کی شک شبہ نشتا. ہدی للمتقین لار خود ان کے دے متقیان. ذالک اسم اشارہ دا دے سرا چاہتا اشارہ شبیدہ. لمن علماء کرام فرمائی ذالک الکتاب دے ذالک اشاری سرا دے کتاب تا اشارہ شب قرآن تا اشارہ شب. سوال واردی گی چکلا سورت بقرہ نازل دا نو قرآن خطول نو نازل شد نو سنگ با کتاب تا اشارش. لمن علماء کرام تینا جواب کی ذالک هذا الكتاب الذي يقرأه محمد. آغا کتاب چلو لیاغی در محمد سلم وَيُكَذِّبُ بِهِ الْمُشْرِكُونَ او تکذیب کی پریبان مشرکان نسبت دروغ کی دیتا مشرکان. فالمشار الیہ ما سبق نزول من القرآن على سورة البقرہ. کل کتاب تا اشارہ نرا بلکہ آغا حساب چید سورت بقرین مخی نازل شوی. فالمشار الیہ مشار الیہ بذالک سر ما سبق نزول من القرآن على سورت البقرہ. آغا چھ مخی راگلے دی نزول لاغی دا قرآن دا سورت بقرین. یو جواب او القرآن کلہو یا کل قرآن تا اشارہ الذي سبق بعضه آغا چی مخ کی تیر شوے باز داغے. فرمائی نکل قرآن تب اشارش. یادم علماء کرام فرمائی المعلم من هذه الحروف ذالک الكتاب. ذالک با اشارش المعلم من هذه الحروف آغا کتاب چھ مؤلف و مرکب دین دغی حروف دا الف لام میم نا. آغا کتاب تا اشارہ ذالک الکتاب. سال واردی گی چھ ذالک اشارہ بعید تراز کتاب کو قریب دے نسنگ بعد بعید اشارہ دے تراش. هذا اشارہ قریب ترازی ذاک اوسط ترازی ذالک بعید ترازی. کتاب قریب دے نسنگ بدے تا اشارہ
نو جواب بتن راو کئی چیو دغه کتاب چې دا نازل شو دوی مغا مقام د ابتدا چې لا نازل شوی نه دی لوح محفوظ کې دی یا جبرائیل علیہ السلام حصر اغس روڑی نو ذالک که ابتدا تا اشاره دا انتہا تا ندا اشاره ذالک دغا کتاب چی جبرائیل علیہ السلام بے روڑی لا روڑی نده نو یو دا قرآن ابتدا دا یو دا قرآن انتہا دا انتہا سر دا قریب دے خو ابتدا سر بعید دے یا بجواب دا دین داو کئی چی ذالک رازی دو بعد مکانی دا پا قرآن خو پہ اعتبار دا مکان سر قریب دے خو پہ اعتبار دا مرتبی سر بعید مرتبی دے روچتا دا نو دا بعد رتبی خودل شوی پا منظر دا بعد مکانی بان بعد رتبی خودل شوی پا منظر دا بعد مکانی بان ذالک الکتاب دغ کتاب لا ریم فی پدی کی شک شبہ نشتا سال پہ واردی کی چدی کی خلق شک شبہ کئی علماء علماء کرام تن جواب کئی شک شبہ کے نشتا لوضوحی و سطوع برحانی دوجی نوضاحت دین و دوجی دپڑقیدل دلائل ردین بحیث لا ارتاب فی العاقل پرائشان سراج شک نکی پاگی کی عاقل سڑے شک نکی پاگی کی عاقل سڑے فرمائی بالنظر الصحیح فی کونہ وحیا من اللہ باغی نظر صحیح سرا پکون دلی کی چدا وحید دا اللہ رطرف دا اعتراض سکم خلقی دا بزائر دا دوار رنا کے واضح رے کسوک دا ہوئی چدا دوار رنا نکی دا قول بزائر ہے دغرنگی قرآن کی سوک شک شبہ کی دا قول بزائر یا علماء کرام تیرے جواب کی شک شبہ قرآن کے حقیقت کی نشتہ داکم کافران و منافقان سے شک شبہ کی داغی ذہن پاسد دے داغی عقل پاسد دے داغی حواس پاسد شوی ذکر پڑی کی شک شبہ کی فرمائی یو سڑی چاگا باندے یرقان راگل عرش و دزیڑخ کا یرقان پہ راگل دغرنگی دغا پاجران فاسقان فاجران منافقان کافران داغی حواس پاسد دی داغی عقلون پاسد دی نردی وجن قرآن کی شک شبہ کی قرآن کی شک شبہ نشتا لا ریم فی پری کی شک شبہ نشتا ہدن للمتقین ہادین للمتقین پراز سیال کی چدا ہدایت کے ان کے لئے دا پارا دا متقیان سوال لازی چھ قرآن ہدایت دے دا تمام عالم دا پارا اللہ واضح متقیان ولی ذکر کری نو جواب بتنا داو گئی چھ متقیان دا قرآن دا پیدا خلی ذکر اللہ ذکر کری دا قرآن نسو پیدا خلی دا غید پارا ہدایت کل اللہ فرمائی قرآن ہدایت دے دا مومنانو دا پارا قرآن خو ہدایت دے دا تمام عالم دا پارا خو مومنان تے نا پیدا خلی دا قرآن پیدا بچا ترسی چاچ قرآن یاد کر چاچ دا قرآن علوم یاد کر چاچ قرآن تلاوتو کر
چا چې په قرآن باندې عمل وکړي هغې ته به پیدا رسي. یو سړی د سره قرآن ته کیني نه د هغه د علم طلب کوي نه تلاوت کوي او نه فرمایي د هغې علوم یادوي او نه حفظ کوي هغه ته خو پیدا نشته. پیدا به هغه چاته رسي چې د قرآن سره نسبت دی. نو الله وی هدى للمتقین ہدایت کے ان کے لیے پار د متقیان. متقی جمع د متقینا. متقی چاہتے بھی لکھی گی ان یقین نفسه عما یضر فی الاخرۃ. ان یقین نفسه عما یضر فی الاخرۃ. ځان ساتي دا غنا چې کوم ضرر رسېږي د په آخرت من الشرک دا شرک نه دغه رنګي ومن المعاصی د ګناهونو نه ځان ساتي. ومن الاشتغال بما لا یعنی د ځان مشغوله کولو نه په هغه شي باندې چې هغه د سره نه ښایي. ویشغلو عن ذکر الله مشغوله کوي د لره د ذکر د الله نه د هغې نه ځان ساتي. د تقوا 3 درجې یو ادنا درجه سړی د شرک نه ځان ساتي دا هم متقی دی. خدای ادنا درجه دویم فرمایي د شرک او ګناهونو دواړو نه ځان ساتي دا یې متوسطه درجه. او دریم د کفر او شرک نه د ګناهونو نه دا هغه شی نه چې د سره نه ښایېږي د هغې نه ځان ساتي. دا ردی اعلا درجه هدى للمتقین لار ښودونکي دی متقیانو ته. متقیان څوک دي؟ الذین یؤمنون بالغیب هغه کسان دي چې ایمان راوړي په غیب باندې. بما غاب عنه هغه چې ردنه غایب دي من البعث دا هغې بعث بعد الموت نه په هغې باندې ایمان په الله باندې ایمان دی. الله یې چا نه دی لیدلی. او پیغمبرانو باندې ایمان دی. پیغمبران په خپل وخت کې خلکو لیدلی دي خو وروسته بیا چا نه دي لیدلی. په برزخ باندې ایمان دی. په جنت باندې ایمان دی. په جهنم باندې ایمان دی. د قیامت په حالات ایمان دا خبرې غایب دي خو یقین ساتي دا شته. دې ته ویل کېږي متقیان الذین یؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ودريم النار ومما رزقناهم ينفقون. بعض داغه مالونه چې موږ دې ته ورکړي داغه نه خرچه کوي. الذين يؤمنون بالغيب هغه چې ایمان راوړي په غیب باندې. ایمان څه ته ویل کېږي؟ فسرین فرمایي ایمان د امن نه دی. ایمان چې څوک راوړي په دنیا کې هم دته امن دی. کم تکلیفونه چې کافرانو باندې راځي هغه په ده باندې به نه راځي. آخرت کې او قیامت کې به هم دته امني. جهنم نه به دی بچ. په اصطلاح کې التصدیق بما علم انه من دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. التصدیق تصدیق کولی بما علم به آغا چی معلوم شوین چی دار دین دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا دا دی تصدیق او دا دی یقین کولی. داغی مجموعہ فرمائے 3 شیء نرازی. ومجموع ثلاثه امور قاضی بیضاوی رحم اللہ فرمائے دا ایمان مجموعہ 3 شیء نری. اعتقاد الحق یو اعتقاد دا حق دے. والاقرار به او اقرار کولی باغی بانے پا جب سر. والعمل بمقتضاه عمل کولی داغی پا مقتضا بان.
دیتا بھی لکھے گی ایمان. بے مقتضا عند جمہور المحدثین والمعتزلة والخوارج. فاہل سنت والجماعت ہوئی ایمان صرف تصدیق دے. دا نور خبر پخبل مقام کے ضروری دی خو ایمان صرف تصدیق دے. تدی وجہ نے فرمائی فمن اخل بالاعتقاد وحدو چاچا عقیدہ خراب اکڑا اعمال و خیال ساتھ دے منافق دے. ومن اخل بالاقرار چاچ خلل راوڑو پا اقرار دے کافر دے. ومن اخل بالعمل چاچ خلل واچو پا عمل ففاسق دے پاسق دے وفاقا اتفاقا کافر دے پنزد خوارجو معتزلو من. فرمائی دے ایمان نہ خارج دے. معتزلو خوارج وی اعمال پہ ایمان کے داخل لے. چاچے اعمال پرے خود دے کافر شو. اہل سنت والجماعت وی اعمال ضروری دے خود ایمان پہ قوام کے داخل لے. اعمال و نکڑا دے مومن دے کافر نہ دے مومن دے. ہدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ایمان روڑی پا غیب آباد. ایمان روڑی پا غیب آباد. ددق خبر و تصدیق کے فرمائی لیدلی ننی خو ایمانی رے. ددی وجنا سوک چر زنکدن پا وقت ایمان روڑی دا ایمان منظور نہ رہے. حضرت تانوی رحم اللہ فرمائی دے زنکدن کے دو حالتوں انشاءاللہ دا سلورم پارے پاخر کے براش. یہ واقع حال دے چدبانی تکلیف راگے پتہ و تولے گی رضمات تعلق دا دنیا نہ کٹکی کہ ہوا سے برابر دی. دیتا حالت دا بأس بھی لکھی گی خدا اصل کی حالت دا یأس و نا امیدی دے. تکلیف راگے دے نا امید شر دنیا دا جنہ دی وقت سر ایمان روڑی دا ایمان اللہ تا منظور دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چاچے پا حالت دا غرغری کی ایمان روڑ فرمائے دا ایمان منظور دے. دویم اگا حالت دے چکلا پرشتی دا ولی دے دا آخرت حالات دے ولی دے پرشتی ولی دے دام دا زنکدن حالت دا ایمان اللہ تا منظور نہ رہے. فرمائی دا ایمان اللہ تا منظور نہ رہے. زکر دا ایمان بالغیب نہ رہے. ایمان بالغیب آگا دے چیز سیب نہیں لی دلے ہو دا ایمان روڑ. شکل دا آخرت حالات ولی دے پرشتی ولی دے اس ایمان بالغیب نشا. دا فرعون بیان قرآن کے رازی دا ایمان روڑا ما ایمان روڑا پر رب دا موسیٰ علیہ السلام و دا حارون علیہ السلام میں خدا پاگا وقت ایمان روڑا چی پرشتے ورسی ولی دا پرشتو تا پخلو کی خاٹی ہوئیشو آسی نچی دا اللہ رحمت آگا پا جوش کی راشی و دا عذاب نہ بچ. دا ایمان اللہ تا منظور نہ رہے. دا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ حالاتو کی رضی دیوئی زوی وی زما بابا تا تکلیف راگے نزو تا ناستو ما کپڑا میں زان سر راوڑا کہ بابا میں وہ پانس چلو زنب اولا اتڑ چکل سڑے قریب الموت شی ناغت تلقین دا کلمے پکار اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ. تلقین موتکی دا بوتنوی چی تو ہوا یا خود تلقین موتکی. امام احمد ابن حنبل رحم اللہ لا بعد لا بعد دی بیوشی حالت کرے. دا شاگردان او زامن سخ پشو
دو تمام زندگی دا حدیث خدمت کے تیرا کرے او دا قرآن خدمت کے تیرا کرے اس لا بعد لا وسا پورنا دیکھے اوش کے راغے زوی تینا تپوس کے قربان تاوی چلا منگت تلقین کا تاوی چلا بعد لا بعد آغا تو فرمائل ستازو پا تلقین زنیم پوشو چکل ما بانی بیوشی رانا نو ابلیس راغے او دا حسرت دا گوتے پا خلقی نیولے وا او وی چی امام احمد ابن حنبل دا ایمان سرانا لارے ما اتوی چی لا بعد وسپوری لازستانا قریب نو خالی نیم ساملا پا خلقی نے لا بعد وسپورینا ما غتوی لتاسو تمینه دیوی فرمائی نو چکل ازن کدن شروع شی او دے پا حالت دا بحث کی چی یا اثر تیم تعبیر کئی دیگیم کسو کی ایمان روڑن ایمان صحیح ہے خوچی رست شریف پرشتی سڑی ہوئی نیو آخرت حالات ہوئی نی بیا ایمان ننے منظر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَدْرَيْمُ النَّرْ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَدْرَيْمُ النَّرْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ بعد ناغی مالونا چمون دیتا ورکڑی دی رزقناهم اعطیناهم من دیتا ورکڑی ينفقون داغین خرچکی دلتا اللہ ایمان ذکر کرے اعمال صرف دو ذکر کرے یو یقیمون الصلاة وبل مما رزقناهم ينفقون زمان علماء کرام فرمائی بدی کے تمام اعمال را جمع یقیمون الصلاة ودرقیم النر دا عبارت بدنی نے سمرچ عبادات بدنی نے بدی کے را جمع وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ سمرچ عبارات مالی دی آغا پدے کے را جمع تمام عبادات پا کے را جمع دا دو چی اللہ ذکر کری دی دا اصول لی دا اہم عبادت صلاة عماد الدین بھی لکی زکاة و خرچے تا قنطرت الاسلام بھی لکی دا پل الاسلام دا پار والذین یؤمنون بما انزل اللہ وی متقیانا کسان دی چی ایمان روڑی بما انزل الی پاک کتاب بانی چی نازل شوی تاتا چی قرآن وما انزل من قبلک او پاک کتابون چی نازل شوی استان مخ کی چی آغا تورات زبور انجیل وغیر نور صحیفین فسرین فرمائی وما انزل من قبلک دی کے اشارہ دا عقیدی دا ختم نبوتا اللہ جسم رضائنوں کی ذکر کری دی نبی ما انزل الیک وما انزل من قبلک دا نوی وما انزل من بعدک دا کی چرتا نشت وما ارسلنا من قبلک من رسول اللہ و استان مخی منصوب رسول نہ دلے گلے مگر من وحی کرے غط وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ یقیناً منگلی گلی رسولان استان مخی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا دام راگلی منگلی گلی استان مخی رسولان وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ آغا چی نازل شوی استان مخی فرمائی سنت من قد ارسلنا قبلک دام قبلک دے من بعدی کے چلتا نشت معلومی گی ردینا معلومی گی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخرنے نبی دے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ وَكَذَلِكَ يُوحَى إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ
وحی کیری شتا تواغی کسانو تجستانا مخیو کما کتب علی الذین من قبلکم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې پرشو باغی کسانو باندې جستانا مخیو دی کی اشارہ دا ختم نبوت عقیدت پیغمبر علیہ السلام خاتم النبیین دے دا قرآن سرم ثابت دا او دا پا حدیث دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرم ثابت وبالآخرت هم یوقنون با آخرت باندې دی یقین کئی آخرت بانا یو عظیم انقلاب ورځ را روانه دا قیامت ورځ دا هر انسان به د خپل خالق سره ملوش ہر انسان با دا خپل عمل سر ملوش باغی بانے دی یقین کئی انو دا حرام و نزان ساد حلال بانے عمل کئی اللہ دا غی نتیجہ بیانے اولائک دا کسان چی موصوب دی پا دا صفات سر علا ہدن دی پا ہدایت دی من رب ابن طرف دا رب دی و اولائک دا کسان هم المفلحون الفائزون بالجنہ الناجون من النار دی کامیابی مندن کی دی پا جنت سراؤ خلاصی دن کی دی من النار دی جہنمنا دورنا دا بیان دا متقیان کم کسان چی پا دا صفاتو بانی موصوب دی پا ہدایت فرمائی دی خلاص مندن کی دی جنت تبزیو دا جہنم نبی اللہ بچ گئی ان الذین کفروا سواء علیہم دی دو آیتوں کے بیان دا کافرانو دے آگا کسان چکم محروم دی دا وصال اللہ دا اللہ دا وصال نا محروم دی داغی بیان اللہ کے آغا کسان کفرو چی کفر اکڑے کفر ستوی لکی گی الکفر لغتاً ستر النعمت پٹول دا نعمت دا اللہ کافر تا کافر زکوین چی دا عظیم اللہ انعامات پٹکڑی زکو تا کافر ہوئی پا اصطلاح کی انکار ما علم بالضرورہ مجیء الرسول بھی انکار دے دا غشنا چی معلوم شوی بالضرورہ بالبداہا راتلل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاگے سر داغین انکارو کرے تا کفر بھی لکی دو کفر سو قسمون لی یو کفر تکذیب دے وقال الكافرون هذا ساحر كذاب کفر تکذیب دے نسبت دو کفر کرے اللہ تا و رسول تا و قرآن تا و قیامت تا یو کفر استکبار دے زان لوی گنل ابا واستکبر وکان من الکافرین اللہ و انکاری و کوزانی لوی گانا دا اللہ دا اتباع نو دیو پا علم دا اللہ کے دا کافرانو درم فرمائی کفر اعراض دے اللہ دا غی بیان کی والذین کفروا عما انذروا معرضون آگا کسان چی کفر کرے دے داغنا چی دی تیرے ولی شوی دے اعراض کے ان کی سلورم کفر ارتیاب دے شک شبہ اللہ وَإِنَّهُ كَانُوا فِي شَكٍ مُرِيبٍ بے شک دیو پاک شک کی مریب انچاگا شک پا شک کیا چون کے رے انہم کانو فی شک مریب پنزم کفر نفاق دے کفر نفاق وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ کہ اللہ ذکر کہیں دا ټول اقسام د کفر دی د دین اخوا بیا ایمان
اللہ وَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا آغا کسان چی کفر کرے سواؤن علیہم برابر خبر دا دیبان انذرتهم کتیرے دیلر ام لم تنذرهم او کنیر دیلر لا یؤمنون دی ایمان نروڑ نفلا تتما فی ایمانهم تمامک و داغی پا ایمان داداغی کسانو بیان دے چی اللہ تا پتہ و دی ایمان نروڑی داغی کسانو بیان دا اللہ پا علم کے داوچ دی ایمان نروڑ ترکیبی لحاظ سرا دا ان حرف دے حروف مشبہ بالفعل اسم منصوبہ خبر مرفوعہ وار دا دا فعل سر مشابہ فعل سر لفظنم مشابہ و معننم مشابہ دا حروف مشابہ فعل ثلاثی و رباعی و خماسی راج دا حرف نم دا غشان راج فعل کی ادغام کی پدی کم شوے فعل پوری نون قدنی پیوس کی ضربنی دے پوری پیوس کی اننی نون قدنی پوری پیوس کی مانا کی دا فعل سر مشابہ انہو ان پا مانا دا حققتو تاکید باندی رج دا فعل دا پارا دو قسم عمل یو تقدیم دا مرفوع دے پا منصوب باندی دا عمل اصلی نا فعل واغست او دویم تقدیم دا منصوب دے پا مرفوع باندی دا عمل فرعی دے نو دائی دے حروف تول نمانگوائی چی اسم منصوبہ خبر مرفوع واری الذین کفروا تراخیر پوری داولا اسم دیو لا یؤمنون داولا خبر لا یؤمنون دی ایمان نروڑی اول ایمان نروڑی ختم اللہ علی قلوبهم اللہ مہر والی داغی پزلون بان وعلا سمعهم داغی پا غگون بان وعلا بصارهم داغی پسترگو بان غشاوتن پردارا ولهم عذاب عظیم داغی پر عظیم عذاب ختم اللہ علی قلوبهم اللہ مہر والی داغی پزلون بان کل اللہ فرمائے ختم اللہ کل اللہ فرمائے بل طبع اللہ علیہا کل اللہ فرمائے کلا بل رانا علی قلوبهم ما کانوا یکسبون اللہ مہر والے داغی پزرون بان چی مہر ازلبان دیواد ہدایت لارو تبندش داغی پا غگون بان فرمائی نو ختم اللہ علی قلوبهم فلا يدخلها خیر و ایمان مہر پیوا لارو تبندش و خیر و ایمان تنداخلی وعلا سمعهم داغی پا غگون بان فلا يسمعون الحق دی نور حق لر نور حق لر وعلا سمعهم داغی فقوقون بان فلا يسمعون الحق فلا ينتبعون بالقرآن والوعظ نپنش حاصلونی پا قرآن و پا وعظ وعلا بصارهم غشاوتن ددی پسترگو مانے پردہ غطاؤن فلا یبصرون الحق دی نوینی حق لر فدی بانے سوال واری دی چی اللہ پہ مہروا زرن بنش غگونے بالکل ٹپش سترگی اڑندیش وی پردے پیرالے ندا خو اللہ دا ایمان نمن اکلا دا خو ردی فعل ندے دا خو اللہ من اکلا ندی پسمانے مستعب دا جہنم شدا خو اللہ من اکلا
نو جواب به ترې دا وکړي دا کوم مهر چې په دې واله شوی دی دا د دې د عمل د وجې نه دی د دې د عمل د دې مهر دپاره سبب وګرځېد دا کفر او دا انکار او دا شک او دا اعراض دا د دې اعمال دي دا د دې مهر دپاره سبب وګرځېد فرمایي نو دې د حق نه منع شو ولهم عذاب عظیم داغی مثال زمن دا دارلو در طالبانو دا پارا جوڑ دی که منگ داخلو سبق اتوائی سوک دی رازداری کئی یو ورځ سره ناکامو کې دو ورځې لس ورځې بیا سړی خارج نه دی چې خارج شه دا څوک نشي ویلی دا تاسو ولې خارج کړه دا خو سبق نه راغلی موږ وایو د اصولو خیال لرې ساته سریله ژوند چې څوک تېروي هغه سبق نشي دی د اصولو خیال یې لرې ساتل کم ځای چې نقصاني شی نه جوړېږي خلق کی آپریشن کی کٹی دا ځای نه جوړېږي په دغه طریقې سره الله د هغې په زړونو باندې مهر ووهه د ایمان لارو ته بنده شو په غوږونو یې له مهر ووهه حق نه اوري په سترګو باندې پرده را فرمایي حق نه ویني ولهم عذاب عظیم د هغې لپاره عظیم عذاب دا عذاب صفت دی موصوف دی عظیم ولا صفت قرآن مقدس کی دا عذاب دا مانا 324 بار راغل عذاب 324 بار راغل داغی نپارا چی کم صفت ذکر شوی مختلف صفتونا ذکر شوی زمان علماء کرام فرمائی 27 صفتونا ولا ذکر شوی آغا 27 صفتونو کی کل رازی عذاب شدید کل رازی عذاب مقیم کل رازی عذاب هون سپک عذاب کل رازی فرمائے خالدون کل رازی عذاب بئیس کل خزی کل غلیظ کل عذاب قریب کل عذاب غیر مردود کل عذاب صغیر کلا الادنا لپس صفت راج کلا اکبر لپس صفت راج کلا واسب ٹکینا صفت راج او کلا عذاب جہنم عذاب د جہنم دے ولا او کلا جحیم صفت راج کلا حمیم کلا سموم کلا مستقر کلا واقع کلا نکر او کلا علیم کلا عظیم دا مختلف صفات دا راغلی دی دا غیر پارا عذاب عظیم میں عذاب عظیم سوال واردی کی چی دا عظیم عذاب دا خدای انصاف ندا خلاف اللہ عادل کا ان کے اللہ انصاف کا ان کے نو جواب بتنا داو کئی مجرم لسزا اور کول دا عین انصاف دے کہ مجرم تا سزا ملو شی نو دا انصاف دے کہ مجرم تا سزا ملو نشی نو دا انصاف نہ دے کافران مجرمان عظیم اولوی مجرمان دے دا دی وجہ نے فرمائی داغی پارا اللہ سزا و عذاب مقرر کرے دویم سال واردی کی دوام عذاب داد خداوندی رحمت نہ خلاف دے دوام عذاب عذاب دائم دے ولا دے کافرانو چکم گناہ کرنے نا انداخو خاص ٹیمی گناہ کرنے 50 کاله او 60 کاله او 80 کاله او 100 کاله ګناهی کړ
نو دائمی عذاب بنا غیر پار سنگشی در رحمت خداوندین خلاف نو جواب بتنا ناو کئی مجرم تا سزا اور کول دا عین رحمت دے دا مجرمانو تا کچری سزا ملاوی دے نا قتل و قتال لا بنو دا ظلمون بنو دا زیادتی بنو خب مجرم دغه سی گردی پروائی نشت دغه شان گردی د دی وجن فرمائی امن و امان نشتا او دغه رنگی زیادتی کی گئے قتل و قتل نہ کی دغه رنگی زمان علماء کرام فرمائی دا سزا چکم مجرم تا ملاویگی ضروری نہ چدا دے دا غد وخ عمر سمر چاغ ظلم کړي هغه عمر سزا دی ته ملوش د جرم سنگینی طبقه لیکي جرم سنگین دی نه سزا به سنگینی جرم کم دی نه سزا به کمی قاتل قتلو کی په یو منیم کې سزا غتا د قید بندر وخت ملوي دغه رنګ کافر کفر کړي او لوی ګناي کړي د تب سزا دا دغه شان ملوي دریم زمون علماء کرام فرمایي دا کفر مثال دا د کینسر د بیماری کینسر او سرطان چې کله بدن ته داخل شي دا ته نه جدا کی تر دې پورې چې دغه انسان ختم کی دغه رنگ فرمائی د کافر د پاره چې کوم سزا ملوي دا به سزا همیشه د پاره دا کفر د بدن نه جدا کی سزا نه جدا کی دغه رنگ کداغه کافر دے ژوند دی نه همیشه به کفر کو همیشه به کفر کو کسل کال عمر او کسر کال عمر الله ته پتا را نو سزام الله دا غره پر همیشه مقرر کړه بیا ورپسې فرمایي ومن الناس من یقول دی آیتونو الله ورپسې بیان د منافقانو ومن الناس بعض خلقنا من یقول غسوک دی چوای آمنا بالله من ایمان روڑے پا اللہ بن وبالیوم الاخر و پورز دا آخرت بن اللہ فرمائی وما هم بمؤمنین حال لارے چدین دی مومنان سورت فاتحہ کی ان دریو ڈلو بیانش دی سورت کے امددگی دریو ڈلو بیان کی گی منعم علیہم ذکر شو مغضوب علیہم والضالین پر دو آیتونو کی ذکر شو دا درې مډلا دا غړل دا چې ظاهرا وي موږ مؤمنان خو باطنن دي کافران دي نو الله دا غي تفصیل ذکر کړي فرمایي الله دا غي تفصیل په دیار رسایتونو کې ذکر کړي ومن الناس کدا واو راغلی دی دا د مشارکت د پاره راغلی دغه منافقان په شرک او په عقیده کې او په کفر کې نه د مخې کافرانو سره شریک دي په عذاب کې مداغي سره شریک دي هغه عذاب او تور کول کېږي کوم عذاب چې کافرانو تور کول کېږي دا ومن الناس عام طور اکثر دا د تذلیل لپاره راځي ومن الناس بعض ذلیل خلق دا سوي تذلیل لپاره راځي او تحقیر لپاره لګ او کم کوز د تعریف لپاره راځي قرآن مقدس کې زی په ذکر شوی مې یقول قول په دریو معنا غان باندې راځي یو په معنا د جبه وینا
دویم په معنا د ابتراء او دروغ باندې راځي. دریم فرمایي په معنا د عقیدې باندې راځي. ومن الناس بعض د خلقنا من یقول هغه څوک دی چې وایي آمنا من ایمان راوړی بالله په الله باندې وبالیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې. دې باندې سوال واردېږي مؤمن به خو یوازې د دوه شیونه نه دی پکار. مؤمن به خو ډېر دی څنګه دی دوه ذکر کوي. د جواب به ترې دا وکړي الله باندې ایمان ابتدا ده او په قیامت باندې ایمان انتها ده او دا نور منځ کې راغله نورم پکې راغله. خو الله وایي وما هم بمؤمنین دی مؤمنان نه دي ایمان راوړونکي نه دي مؤمنان نه دي. دا ولي یخادعون الله جګړه کوي د الله سره دوکه کوي د الله سره. والذین آمنوا داغه کسان چې ایمان راوړي وما يخدعون دی جګړه نشي کولی الا دوکه نشي کولی الا انفسهم مگر د خپل ځانونو سره. وما يشعرون دی په نه پوهېږي. یخادعون الله خادع یخادع مخادعه فرمایي یو چا سره دوکه کول چا سره دوکه کول. خو دې باندې سوال واردېږي خادع یخادع مخادعه دوه ملګري دي دا یو د هغه سره دوکه کوي او د هغه سره دوکه کوي. منافقان خو دوکه کوي خو الله خو دوکه نه کوي. څنګه دې دوکه کوي د الله سره. بل را خداع دې ته ویل کېږي د زړه خبره پټول او ظاهري خبره ښکاره کول. دا خو دې ته ویل کېږي خداع. الله خو د زړه په خبرو باندې عالم دی څنګه دې پټوي. الله سره به څنګه دوکه وکړي. نو جواب به ترې دا وکړي یخادعون الله یخادعون رسول الله دی دوکه کوي د رسول الله سره. یخادعون په معنا د یخدعون ده دوکه کوي د رسول الله سره. د الله رسول خو بني آدم دی علم غیب خو ته نشته. نو دی دوکه کوي د رسول الله سره. او د رسول الله سره دوکه الله د الله سره دوکه حساب کړ. دا الله پر رسول کفر کول دا په الله باندې کفر. دا الله رسول ته تکلیف رسول دا الله ته تکلیف رسول لی. دی وجن یخادعون الله یخدعون رسول الله دوکه کوي د رسول الله سره. او والذین آمنوا داغه کسانو چې ایمان راوړي وما يخدعون الا انفسهم دوکه نشي کولی مگر د خپل ځانونو سره. وما يشعرون دی په نه پوهېږي الا يعلمون ان وبال خداعهم يعود عليهم دی نه پوهېږي چې وبال د دوکې دا دی ته راجي کی. منافق فرمایي دا د نفاق نه نه. نفاق څه ته ویل کېږي؟ زموږ علماء کرام فرمایي اظهار الخير و اسرار الشر. حافظ ابن کثیر رحم الله معنا کوي اظهار د خیر دی او اسرار د شر دی. شر پټول او خیر ښکارا کول دې ته ویل کېږي نفاق. دا ماخوذ دی من نافقاء يربوع والذب. داغه سوري دا کربوړ او د سمسرې نه دې سمسرې ځان له دو سوري جوړ کړي. دا کور کوم سوړ چې هغه ته دوه ورونه جوړ کړي. یو باندې ښکارا کیږي چې کله نیونکې له سمسرو ښکارې ته حارش ویل کی. هغه چې کله هغه ته دام کیږي پاګه سوړه باندې هغه په بل سوړه باندې وتخت. دغه رنګ منافق دی. منافق اظهار د اسلام کوي چې کله معمولی خبره راشي دی بل طرف ته وتخت. معمولی خبره راشي بل طرف ته وتخت. خپل چې کوم اصلي عقیده دا هغه پټي
اوی زه خو چې کوم د ایمان مې راوړی دی زه ایمان والی الله وی وما هم بمؤمنین دی مؤمنان نه دي دا کوم چې دی کوي نو دوکه کوي د الله سره او د هغې کسانو چې ایمان یې راوړی خو دا دوکه نه کوي مګر د خپلو ځانونو سره او دوی پرې نه پوهېږي الله وی دا ولې ځکه فی قلوبهم مرض د هغې په زړونو کې بیماري ده د هغې په زړونو کې بیماري ده فزادهم الله مرضا الله زیات کړه د دې لپاره دغه بیماری پیغمبر علیہ السلام ته الله ترقی ورکړه د دې په زړونو کې بیماری و بیماری نور هم زیاته شو دغه رنګې کم سړی چې عقیده یې د کفر یو کفر کوي پروا نه وي حسب عقیده د کفر چې کم سړی عقیده د کفر یو منظم کوي او روژه هم نیسي دا خو ډېره ګرانه دی فرمایي نو الله دا غیر پاره بیماری نور هم زیاته کړه ولهم عذاب علیم دا غیر پاره درناک عذاب دی عذاب علیم دا علیم په معنی د مؤلم دی دا غیر پاره درناک دردون کې عذاب دی علیم معنی درناک دا عذاب په خپل درناک خو په معنی د مؤلم دی یو سړی چې بل سړی له ډب ورکوي نو مضروب هم خوږېږي خو د ضارب لاس هم خوږېږي دغه رنګې دا عذاب دومره سخت دی چې دا د منافق ته میلاویږي نو د عذاب هم تکلیف محسوسوي سره باندې پوهېږئ عذاب هم تکلیف محسوسوي جهنم الله ته فریاد وکړه الله زما خدای اور هر څه وخوړه بعضې اور بعضې وخوړه فرمائی دا فریاد جہنم کرے اللہ آپ کے رخبل قدرت قدم کے خو مستقش دغرنگی عذاب علیم علیم پا مرد مؤلم باندے بما کانو یکذبون پا سبب داگی چودی چھ دروغی وی دی منافقان لا ولی درناک عذاب علماء کرام فرمائی دی کی پنځه بیماریاں موجودی یو دوکه کوي دویم عناد او بغض کوي د اسلام سره دریم فساد فی الارض مکه کې فساد کوي سلورم فرمائی بے وقوفان دی او پنځم استهزاء علی الدین دا خبری چا کے موجودی دا غیر پر درناک عذاب وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ چکل دیتا ویلیش پساد مکوی پس مکک نو قالو دیوا انما نحن مصلحون من خو اصلاح کون کیو منگا خو پسادیان نیو اللہ فرمائے الا خبردار انہم هم المفسدون بے شکر ای پساد کے ان کی دی ولیکن لا شعورون لیکن دی پی نپوئی گی اللہ وی دی پسادیان دی ولیکن لا شعورون لیکن دی نپوئی گی پخپل پساد بان حواس معطل دی حواس باختری دا پری نپوئی گی زخکار کم گبت کر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اللہ فرمائی چکلویلی شدیتا دا بیان اللہ پا دیار لسایتنو کی کرے مومنان خکار دی کافران خکار دی دا منافقانو معلومات دا غیر صفاتو نکی نو اللہ دا غیر صفات مکمل ذکر کری چکلو ویلی شدیتا آمنو کما آمن الناس ایمان روڑے لکا سنگ چی ایمان روڑے خلقو کما آمن الناس مراد دا الناس صحابہ کرام دی دا سی ایمان روڑے لکا سنگ چی صحابہ کرام ایمان روڑے نو قالو دیوائی انؤمنو منگ ایمان روڑو کما آمن الصفا لکا سنگ چی ایمان روڑے دے بے وقفان الا انہم مصطفیٰ اللہ فرمائے خبردار دی بے وقفان ولیکن لا یعلم لیکن دی نپوئی چکل او تویلی شی ایمان روڑے کما آمن الناس
مراد دغه ناس صحابه کرام دي. دین معلومه شوا چې ایمان د صحابه کرامو معیار حق دی. د دې په شان ایمان راوړي چې نجات ته حاصل شي. ایمان د صحابه کرامو معیار حق دی. قرآن مقدس کے اللہ زیر پذیر صحابہ کرام بیان کی انشاءاللہ رسو تفصیلی بیان راش. اللہ پڑھیرو آیتونو کے صحابہ کرامو دا صفات بیان کرے. دا پیغمبر علیہ السلام پڑھیرو حارثو کے بیان راغل آو دا غرنگی پا کتابونو پا اقوارو دا علماء کی دا صلحاو کی راغی بیان راغل. نقالو دویوائی انؤمنو کما آمن الصفحاء آیا منگا ایمان روڑو لکا سنگے چی ایمان روڑے دے بے وقفانو. الصفحاء دو طول عرب مقابلہ کی داخل بے وقفان دی. فرمائی کما آمن الصفحاء. اللہ صحابہ کرام اور طرف نے جواب کئی اللہ خبردار انہم هم الصفحاء دی بے وقفان ولیکن لا یعلمون لکی دی نپوئی پر ایمان چمنگ بے وقفان نیمانی نپوئی گی پر ایمان سوال واری دی گی چار کل دیوی منگر دی پشان ایمان روڑ ندیخ و نفاق کارشا چھ نفاق اخکارشا نداخو کافران دی. فرمائی بیا خو کافران دی بیا خو داغی سر جہاد پکار. نو جواب بتن داو کئی یو جواب بتن داو کئی منگ ایمان روڑو لکا سنگ چی ایمان روڑے دے بے وقفانو دا خو سرسری کسانی منگ مضبوط ایمان روڑے نامانا بش. یا فرمائی دا خبر دی خپل خپلوانو تا کری خپل خپلوانو تا عام مومنانو منس کے ندی کری یا بعض کمزور مومنانو تا چاگید سر مصلحت نوجن دا قول پٹ کرے کمزور مومنانو مخی دا خبری کری. اللہ وی الا انہم هم الصفحاء اللہ سر تاکید راگے انہا دو تاکید دا پار رضی ہم ضمیر فصل لاغے دگر رنگی ولیکن سر استدراک راگے الا خبردار انہم بشکری ہم الصفحاء دی بے وقفان ولیکن لا یعلمون ذالک لیکن دی پدی بانی نپوئی. اللہ داغی بیا بیان کی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا چکل نے ملاقاتو کے داغی کسانو سے چی ایمان نے روڑے نو قالو آمنا دیوی منگ ایمان روڑے نو. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ چکل لال شخبلو مشرانو خلو وَإِذَا مَزَوْا چکل لال شیلا شیاطینہم خبلو مشرانو تا شیاطینو تا نو قالو دیوا انا معاکم منگ ساز سرائیو فی الدین پا دین انما نحن مستعجون بے شک منگ ٹوکی کو ان کیو منگ کو جدید توائی منگ ایمان روڑے منگ کو ٹوکی کو انما نحن مستعجون بہم بی اظہار الایمان پدی پورے پا اظہار تا ایمان سر فرمائی منگا ٹوکی کو. اللہ وی اللہ یستحجو بی اللہ با ٹوکی وکی پدی پورے مانا اللہ با بدلد ٹوک ورکی دیتا ویمدہم اللہ محلت ورکی دیتا فی تغیانیم بسر کشیر دی کی آمہون بلا سیال کی چنی بسرگردان یترددون تحیرا حیران بیدی. اللہ فرمائی اولائک الذین داغ کسان دی اشتروا الضلالت چنی آغست گمرائی بالہدا فبدلنا ہدایت گمرائی آغست فبدلنا ہدایت فما ربحت تجارتم گٹو نکل تجارت دی وما کانو محتدین دین لی سمالار مندن سنگ دی دلالت واغس و ہدایت پریخود
دیون کتابونو کے راضی اللہ ہر انسان پا فطرت اسلامی مانے پیدا کرے دکے استعداد پیدا کرے چھ دے حق حقو پیجنے و باطل باطلو پیجنے نو دگا ہدایت اللہ دا تور کرے نے آگا ہدایت ذائقہ و گمراہی واغست اشتروا الضلالت ویغست گمراہی بالہدا اختار الضلالت بالہدا غور اکلا گمراہی دلالت پہ ہدایت بان فما ربحت تجارتهم گٹو نکل تجارت دری اللہ تشبید تجارت سرور کے سو گٹو نکی خو رأس المال باقی پاتی دی رأس المال اب زائق او گٹے مونکڑا وما کانو محتدین دین سملار مندن کی اللہ داغی مثال پیش کی اللہ پاک دو مثالوں نے پیش کری اللہ فرمائی مثلهم ددی مثال صفتهم کمثل الذی پشان داغی کس استوقد نارن چی دے بلکی وور استوقد نارن فی ظلمت بلکی وور پتیارکی فلما اضاءت ما حولو ہر کلا چی دا وور دا ادوات لازمی مرازی و متعدی ہم مرازی چی کلا لازمی مانا کہ انہوں دا سے بکو فلما اضاءت ہر کلا چی دا وور روخانش ما حولہو گرچا پردن رناو کی دا وور روخانش انارت ما حولہو یا فلما اضاءت ارکل چی داور روخانہ کی رنا کی ما حول واغا گرچا پیر زینا دار متعدی ماناش اضاءت کے بزمیر دے نار تراجیش ذہب اللہ بنور من لا بوتلو کی پرنا داغی سر دیبانی سوال واردی کی استوقد نار نار غور بل کرے اللہ وی ذہب اللہ بنورہم بنارہم نوی بنورہم اللہ رنا ختم نو اگا بل کڑے وور او اللہ دا غی رنا ختم کی نو جواب بتینا داو کئی چور سڑے بلے در رنا دا پارے بلے چکم مقصد دا اگا مقصد تی اللہ ختم کی ذہب اللہ اللہ بطلو کی بنورہم پاگی رنا ردی سر وَتَرَكَهُمْ فَرِيدِ دِي لَرَفِي ظُلُمَاتٍ پاگت یروک لا یبصرون چی دی نوینی آگیلر ایسم نوینی دادا گے منافقانو بیان دے چی حق طرف دے سرت وجون در آگلے دا دویم مثال چی اللہ بیان دا گے منافقانو دے چی کلو تا حق کارش آگئی تا مائلکی کی خبر تبیا شاہ تلارش او یادا دویم مثال تاکیدن دے وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّهِ يُبْصِرُونَ اللہ فرمائی سمن ہم سمن دی کانری عن سماع الحق دوری دلو دا حقنا بکمن چاڑاگان دی خرسن فرمائی من النطق بالحق داغی نطق بالحقنا عمیون الاندری عن طریق الحق فلا یبصرون الحق دلار دا حق نبینی حق لر فهم لا یرجعون عن الدلالت دین واپس کی گدا کی گمراہینا بیا اللہ دویم مثال پیش گئی او کا سیبین یا دی حال پشان داغی غٹ غٹ باران فرمائی او کا اصحاب سیبین دا سوائی دی حال پشان دا خواندان دا غٹ غٹ باران کسان روانی باران پر راج سورے نشت کا اصحاب سیبین من السمائی جدان بارنے فیہ غلمات چپاغی کی تیریری ورعدن او گلزار دے و برقن او برخنانا یجعلون اصابعهم دی گردیخ بلی گتے
فی آذانهم پخپلو غوږونو کې من الصواعق وجه د تندر نه حذر الموت د وجه د یری د مرګ نه باران دی ګړز ګړز دی او تیاره ده دی غوږونو کې ګوتې ورکوي دیوان سوال واري دی غوږونو په سو ګوتې نه ورکوي د ګوتې سر ورکوي اصابع د اصبعون د لفظ جمع نه غونډې ګوتې ته ویل کی د جواب به تر داو کې چې غوږ کې سړی ګوته ورکوي خو دوی دومره زور کړی چې دا غونډه ګوته په غوږ کې منډي فرمایي فی آذانهم په غوږونو خپلو کې من الصواعق راغی تندر د وجه حذر الموت د وجه یری د مرګ هو الله محیط بالکافرین الله احاطه کوونکی دی په کافرانو باندې داو کا سیب من السماء د دې حال په شان لاغ خوندانو د باران د چغن اسمان دی باران د اسمان نکیږي کې د ورېځې نکیږي قرآن مقدس کې ډېر آیتونه داسې راغلي دي چې هغې کې راځي چې باران دا د اسمان نکي ډېر آیتونه داسې راغلي دي چې هغې کې راځي باران د ورېځې نکي زموږ علماء کرام فرمایي باران امکان د دواړو نشته الذي هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا دا بیان خو ان شاء الله رسول انسان مخ کې پیدا رہے دا زمکه مخ کې پیدا راو کا اسمان مخ کې پیدا رہے دا غي بیان رسول الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء الله دا اسمان نو بنازل وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا بالارض الله دا اسمان نه باران نازل کړي دی او ژوندۍ کړي پرې سر ازمکا وهو الذي انزل من السماء ماء الله غزاد دې چې دا اسمان نه بنازل کړي فاخرجنا به نبات كل شيء من را وستلې باغې سره شینکې دار یو شي انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلنا من السماء انزل من السماء ماء فصالت اوديه الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه او دغرنگی والله انزل من السماء ماء فاحيا بالارض بعد موتها واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء انزلنا من السماء وانزلنا من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى الم تر ان الله انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرا وانزلنا من السماء ماء بقدر حتى اذا قلت سحابا ثقالا سقناه فرمائی لبلد میت فانزلنا به الماء اللہ وی منگا وریزولیگو ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعل ركاما فتر الودق يخرج من خلاله دین معلومی کی باران دوریزی نکی اللہ الذي يرسل الرياح فتسير السحابا فيبسطوا في السماء اللہ ہواگان راولی کی اوریز داراولی و اللہ غبرابرہ کی جسنگ دا اللہ خوخش او بیا فرمائے وجعلوا کسپا گر اوریز جوڑک فتر الودق يخرج من خلالی باران بویلی جلاغی نمین نمروزی دسا آیتون معلومی کی باران اسمان نراج
او د سنه معلومیږي باران د ورېځې نه راځي. نو زموږ علماء کرام فرمایي د قرآن په آیتونو کې اختلاف نشته. باران د اسمان نه راځي، فرمایي باران د ورېځې نه راځي. د دواړو نه کېدی شي. کومو آیتونو کې چې راغلي باران د اسمان نه راځي، نو دا حقیقت دی. کومو آیتونو کې چې راغلي باران د ورېځې نه راځي، ظاهري سړی ګوري دا حقیقت. ورېځ نه باران نه کېږي، ورېځ راشي باران راشي. څنګه چې جدید تحقیقاتو نه معلومي باران د ورېځې نه کېږي. جاس کې سړی چې کله بره د ورېځې نه وخېږي باران نه وي، لاندې باران یو بره نه باران دا ورېځې نه کېږي. د زموږ علماء کرام فرمایي سما په معنا د بره باندې راځي. سما انزل من السماء او کصیب پشان دا غټ باران من السماء چې دا د بره نه د ورېځم کېدی شي او اسمان هم کېدی شي. سما معنا من بره کو، اسمان معنا یې نه کو. د ورېځم کېدی شي او دغه رنګې اسمان هم کېدی شي. بیا الله فرمایي یکاد البرق نزدې د برېښنا یخطفو چې هغه تختوي، یخطفو چې وتختوي ابصارهم د دې نظرونه. خطف یخطفو یأخذها بسرعت، تلوار سره یو شی راغستل. سړی چرګانو د دانې وخري په تلوار سره راخلي، دې ته خطف ویل کېږي. کلما اضاء لهم مشوا فيه، هر کله چې دې ترنا وشي دې لاړ شي پاغي. وإذا أظلم عليهم او چې کله تیار شي په دې باندې قاموا دې ودرېږي. منافقانو ته چې کله د اسلام دلایل واضح ښکاره شي دې یې ایمان راوړل. لکه څنګه چې د برېښنا رڼا وشي دې پکې لاړ شي، خو بیا د هغې نه وروسته اسلام ته وګوري، د هغې احکامو ته وګوري، نو بېرته ودرېږي و یاره ایمان نه راوړو. الله فرمایي ولو شاء الله کده الله خوښه وي لذهب بسمعهم، متبع کړي و د هغې غوږونو باندې، د هغې غوږونه او قوت سامعه به ختم کړو. فابصارهم د هغې په سترګو قوت باصره باندې. ان الله على كل شيء قدير، الله په هر شي باندې قادر دی. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي، د دریو ډلو بیان الله وکړو. اوس مخکې راله الله خو رب العالمین دی، پالونکی د مخلوقاتو دی، د دغه الله عبادت پکار دی. نو الله تمام انسانانو ته خطاب فرمایي د الله عبادت کوي. یا ایها الناس، اے خلقو اعبدوا ربکم، عبادت کوي د رب تاسو. مراد اعبدون وحدوا ربکم، واحد لا شریک وګڼئ رب تاسو. اعبدوا ربکم، عبادت کوي د رب تاسو. دا خطاب الله کافرانو ته هم کوي. شرک او کفر پرېږدئ، توحید اختیار کړئ. دا خطاب الله پاک منافقانو ته هم کوي. نفاق پرېږدئ، اخلاص اختیار کړئ. دا خطاب الله مومنانو ته هم کوي. دائم اوسېږي په توحید د الله. مومنانو خو توحید اختیار کړی دی، هغې باندې دائم اوسېږي. ربکم الذي، دا هغې رب ستاسو. ربکم چې ستاسو رب دی. الذي، هغه خلقکم چې تاسو پیدا کړي. انشأکم، تاسو پیدا کړي دا عدم نه وجود ته راوست. او الذین من قبلکم، هغه کسان چې ستاسو نه مخکې وو. لعلکم تتقون، دې لپاره چې تاسو ویرېږئ د الله نه. تتقونا فرمایي
بعبادته عقابه ځان ساتي د عبادت د الله نه په عبادت د الله سره د عقاب او عذاب د الله الذي جعل لكم الارض دلائل الله ذکر کوي هغه چې پیدا کړی د تاسو لپاره ځمکه جعل لكم الارض خلق لكم الارض فراشا الله فرش پیدا کړی فراشا فرمائی او السماء بناء آسمان اللہ چھت پیدا کرے وانزل من السماء اللہ نازلی کری دے برن ماء نبہ سماد تمارا منبرہ کو فاخرج به راوستلی باغی سر من السمرات من انواع السمرات دا انواع دا میون رزقا لکم رزق ساسر پا نفلا تجعلوا للہ اندادا مگر زوید اللہ نپار شریکان وانتم تعلمون او تاسو پوئی گئی چی اللہ خالق نے اللہ لائق دا شریک نے اللہ خالق نے داغت سر شریکان نری پکا تاس سماوین و دلائل عقلیہ یو علوی دے او دریم سپلی او دریم جووی جعل لکم الارض فراشا دا بدلیلی سفلیش والسماء بناء دا بدلیلی علویش وانزل من السماء دا بدلیلی جوویشی اللہ نازلی کری دے برن ماء انوبا فاخرج به اللہ راوستلی پاغی سر من السمرات من انواع السمرات دا انواع دا میون رزقا لکم رزق ساسر پار نفلا تجعلوا للہ مگر زوید اللہ رپار فرمائی مگر زوید اللہ رپار اندادا شرکا وانتم لا تعلمون وانتم تعلمون او تاس پوئی گئی چی اللہ لائق دا شریک نرے اللہ لائق دا شریک نرے وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اللہ فرمائی کہ چریتا سپ شک کی مِمَّا نَزَّلْنَا داغی کتاب نا چمک نازل کریں نزل ينزل تنزیل لگ لگ نازل اول انزل ينزل انزال تو یوزل نازل اول نور کتابوں چا اللہ دنیا ترا لگلی غنڈے را لگلی قرآن مقرس لگ لگ نازل شوے تو قرآن مقرس کی دا دوار صفتو نشتا اللہ پاک چی دا لوح محفوظ نا بیت العزت تا نازل کننا پا یوزل نازل شوے بیا دا بیت العزت نا چی پی عمل السلام تراغی لگ لگ نازل شوے نو دوار صفتو نبکشتان و انزلہ فرمائے مما نزلنا نجمن نجمن آغا چه منگ نازل کرے لگ لگنا عبدنا پخپل بندبان فاتو بی صورت من مثلی راتلو کی پہ اس صورت بانے چه پشان دا قرآن ودعو شہداکم راو بلی شہدا سس من دون اللہ سوا دا اللہ نے ان کنتم صادقین کتا سرشتینی فرمائی دا قرآن نظیر پیش کی اللہ وی کساس شکی قرآن دا دغی حرفر نہ جوڑ چکم تاس داغین اخبر کلام جوڑا ہوئی نو کساس شکی داغی نظیر پیش کی دا اعلان دا مقابلی اللہ دریو زیونی دری قسم کرے یو دا کل قرآن قل لئن اجتماعت الانس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا آل تعالی اعلان دا مقابلے دا کل قرآن کرے دویم دا لس سورت فاتو بعشر سور مثلی تاسو روڑی لس سورتنا چی پشان دا قرآن دا مقابلم چانا دا کر بیا اللہ دلتا و سورت یونس کی فرمائی فاتو بی سورت من مثلی
یا بسورت مثلی راتلو کی پہ ادنا سورت بان ادنا سورت دا قرآن سورت آگتے بھی لکھی گی چاول و آخری معلومی و ادنا دری آیتون دی انا تو انا کل کوثر دری آیتون داغی نظیر و مثال پیش کی دا اعلان دا مقابلے اللہ کرے دے شاہ بداوی چی دی با پدے قادرو خود نبی پیش کر نظمنگ علماء کرام فرمائی دی دا پیغمبر علیہ السلام سر مختلف جنگو نہ کری سرو نے خوڑ لی بچی خوڑ لی مالو نے چکم دے زائی کری کہ پدے قادر وے نو خامہ خمے نظیر پیش کر آو چاچی یو لپس نیم جوڑ کرے لے پا جہان کی شرمیدنے دا قرآن نظیر سکنشی جوڑا رہے فاتو بی سورت من مثل راتلو کے پہ سورت بانے چی پشان دا قرآن او بی اللہ فرمائی ودعو شہداکم راو بلی شہداء استاس من دور اللہ سوا دا اللہ نے ان کنتم صادقین کتا سرشتینی فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا کدا کارے انکا وَلَن تَفْعَلُوا ہرگز بے انکی نفتق النار اللتی ویرگی اللہ ویداغی ورن وقودها الناس چی خشاک داغی خلق دے والحجارتو کانین دا کان دا مراد یا کافران دی دام پشان دا کانو یا دا کانو دا مراد خاص کان کبریت دے لیکن سنگ چی دا کوئلہ وہ رخلی دا غرنگی دا وہ رخلی یا مراد تے نبوتان دی دا بوتان خو بے حصہ و بے حرکت علی دا چا اللہ غرد غردی اشارہ کی دے خبر دی دا زان نش اخلاص و دی تاثر سنگ اخلاص دا غی تاجیز تا اشارہ اعدت للکافرین اللہ فرمائی دا غور تیار پیشوی دا پار دا کافران بیا دا غی نوی رے گئی دا دین معلومی گی چور دا مخینا تیار دا جہنم دا مخینا تیار دے جنت دا مخینا تیار فرمائی کم کسان چے کافران دے دا بیا اللہ جہنم تو اگر دے کم مومنان دے اللہ دے جنت تو اگر دے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین دعاو کے اللہ مغلب دے خبر دعا ملکل توفیق اللہ دا قرآن علوم منتحاصل کی دا قرآن پانوار منگا منور کی دا قرآن پا برکات منگا برکتی کی دنیا و خیرت زمان دا ٹولو خیستا کی امام دا علم دی و طالب والدہ و پاسشوی دعاو تو کی اللہ کامل مغفرت کی نصیب اللہ قبر دا جنت دا باقی چون باقی چو کردے دا نظر دا حد پوری کلو کی دا سمنا ملگری دا تناس سے اللہ رضی حاجتنا ضرورتنا اللہ دخل خزانو دا غیب نکر کی اللہ ممتول مصیبتون و بیمارون اللہ ساتھی اللہ ترضاش ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم رحمتک